روزي رسان الله عزوجل دی، پر دې کې هیڅ شک او شبهه نشته، مګر دغه ماشومان مینې محبت ته په دغه وخت کې ضرورت لري. دا ماشومان په داسې وخت کې تعلیم او تربیت ته ضرورت لري. دا ماشومان د مور ګرمه غېږ ته ضرورت لري. دا ماشومان د نور ماشومانو په څیر باندې هم لطیف دي، نازک دي، او پر دغه وخت کې دوی د راتلونکي لپاره تربیه اخلي او راتلونکي عمر کې چې په څه باندې بیا عقیده او باور او فعالیتونه کوي، همدغه ماشومتوب کې زده کوي. زه یو درخواست لرم، ټولو هغه قانون او قوانین شرعي دي هغه ته ټول په احترام سره یو درخواست دا ده چې د لپاره باید یو پروګرام جوړ کړل شي، یا د اقل د ماشومانو د زیږولو څخه مخکې هم یو پلان پروګرام جوړ شي چې دا ماشوم زه دومره توانایي لرم چې 3 وخت ډوډۍ په هغه لیول باندې وخورم چې باید وخوړل شي. زه دومره سرپناه لرم چې ته هلته ویده شم. ما ته د تعلیم او تحصیل کچه برابر وه چې دې نه وروسته زه خپل زوی ته تعلیم او تحصیل کچه برابره کړم، او یا هم زه د یو بشر په صفت چې نوی بشر دنیا ته راځي هغه ته د هغه حقوق ورکولی شم، حق ورکولی شم. هغه رزق چې پر ما باندې د پلار په صفت باندې فرض دی تر هغه سنو سال پورې زه ورکولی شم. روزي رسان الله عزوجل د پر دې باندې ټول عقیده او باور لري، او دې تر څنګ افغانستان اسلامي امارت هم دې ته توجه وکړي او د ماشومانو د زیږولو، د ماشومانو د تربیې، ماشومانو د تعلیم، ماشومانو د سیستم لپاره یو پلان او پروګرام جوړ کړ شي. ډېر به ښه وي، ځکه دغه ماشومان دي چې په دې کوڅې سر کې ناست دي، همدغه ماشومان دي چې موټرونو شیشې مینځي، همدغه ماشومان دي چې په دې کوڅو کې خیرات او نور فعالیتونو باندې روږدي دي. په دې معاشره کې بیا داسې مضر افراد او اشخاص هم شته، شیطان صفته، چې د دوی څخه بیا په مختلفو لارو کې استفادې کوي. که چېرته دغه افراد او اشخاصو سره دوی مخامخ هم نشي، دغه جامعه، دغه ټولنه بیا دوی بل طرف ته سوق کوي. دغه بارګینونو کې، دغه سرایونو کې، دغه مستریانو سره، دغه نور برخو کې دوی ګرځي را ګرځي، هلته د ورځې سلهاو رقمه کنځاګانې کېږي، سلهاو رقمه دوکې کېږي، فریب کېږي، غلا وي. دغه ماشوم په دغه سن سال کې دوی نه څه زده کړي، خو واضح او مشخص خبره ده چې دا به له هغه افرادو څخه خطرناک وي، زهرجن وي، یا د راتلونکي لپاره به ګواښ وي چې کوم تقریبا دمګړې په جامع کې شتون لري. راځئ دغه توصیه کړو او دغه فکر او خیال په جامع کې عام کړو چې د ماشومانو حق خوندي کړل شي، د ماشومانو حق ورکړل شي، د ماشومانو تعلیم، د ماشومانو تربیت ته غور وکړل شي. د ماشومانو صرف زیږول، د ماشومانو نفوس زیاتول هنر نه دی. د هغوی پر کیفیت باندې، د هغوی پر تعلیم باندې، د هغوی پر تربیه باندې هم باید غور وکړل شي.